أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. تیرہ جمعہ میں در طویلیو دا نیک عمل متعلق کہ اللہ پاک پا قرآن شریف کی بار بار دا اعلان کے منتا چی تاسو اغا عملو کیا چکم دا اللہ او دا رسول دا منشا مطابق اللہ و رسول پہ خوشحالی گی او بیا بار بار دا مسلمان سر دا یو ٹکی لگئی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہ ایمان و ایمان سر گورے نیک عمل او دنیا کے دے انسان مقصد دقا دے جدے دا سے عملو کی جے پکم عمل اللہ خوشحالی گی نیکیو کے دا نیک عمل پا دنیا کے انسان لخیر ورکی خوشحالی ورکی اللہ خوشحالش او دا پا اخیرت کے انسان لا کامیابی او کامرانی ورکی ما تیرہ جمعہ تاسو تا پدے کے یو واقعیم ذکر کرے وا او حضور پاک متعلق رازی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاة چکل با حضور پاک غمجن شو فکرمن بشو فوراً با پاسد مستواد رہ اور دا یو بہترین عمل دے موز بیا پٹولو نیکو کے دیر بہترین عمل دے پٹولو بدنی عبادتونو کے دموز نا اہم عبادت بل نشتا فوراً با حضور پاک ادرد اللہ تا بس او سمجھے کم انسان تا پریشانی راشی خفگان راشی بجیر دے کے دے فریادون کے او چغی و دے فوراً اللہ تا ادریگ او دا دا مونگ ایمان دے چی غم و خوشحالی اللہ راولی پریشانی او دا پریشانی لری کول دا اللہ پلاس کی دے نو چی تا اللہ تا ادری دے او بیا دے و تا مز شورو کا نو اللہ دے خوشحالش پدے خوشحالو بدا نو خودے دا پریشانی لری مز کی گورا قیام دے والارا مز کی رکو دا ٹیٹی دل نی دا اللہ پا حضور کے دے سر ٹیٹ کا اللہ سونا خوشحالی مز کی دے بیا دا اخپل تندے اللہ تا پا زمکا لگاو یو ذلنا بار بار نو کہ دنیا کے یو سڑی دا سڑی سر ٹیٹ کی او انسان تا سجدہ لگئی سجدہ خودر بے جرم دے او انسان تا سر ٹیٹولم خبرانا دا نو انسان پہ سونا خوشحال شی خلق بد گرنی وہ اے پلان کی تے سرخ کتک اے پلان کی لپخ پوپرے وات دا انسان انتہائی کمزور تیادا نو پا منس کی جتا اللہ تا سرخ کتکی ٹیٹ شے قرآن ورطولو لے صورت فاتحہ لولے وگونو لگوتے والے یو سے پنام اللہ سو تڑے و بیا و تا پزمک اثر کے دے پا خودے چے اللہ پیڑے خوشحالے دا دا حضور پاک ملو او در جم پہ خودے کہتا ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ تے او دل حضور پاکو فرمائل وی بلالا وی اغا عمل لا تو خواہ چے کم تا تا دیر خوخی ولی وی زکا چے دا کلم جنت تا تلیم نستا دا پیزار کشار ما دا خپل زان نمخ کی پا جنت کے اوری دلے دیر الوی خبر سمیتو خش خشتن علیک مستا دا پیزار دا سپلو دا پانو کشار دا زان نمخ کی پا جنت کے اوری دلے سا عمل دے کرے دے او دا غی عمل وجہ دا چه دمرا خدای پاک تالا رتبہ و مرتبہ در کرے او تی دا اللہ رسول یو عمل میں کرے دے دا چه کلم مودس کرے دے نو ما دا او دس نپس دو رکاتا منس کرے او دا ما پڑھ کے دا سوچ کرے دے چه دا او دس نپس دا دو رکاتا بخامخا کو نو حضور پاک کو فرمائل دوم دا دق دو رکاتو برکت تے وجہ دا چه ستا دا زمک دا فرش
هغه د پیزار کشر د په جنت کې ورو ور 2 رکعاته څه دومره لوی شی خو نه دی چې سړی اودس وکړي او د هغې نه پس 2 رکعاته تحیة الوضو کړي. د مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه د فضایل اعمال کې د مانځه متعلق یو واقعه نقل کړې او ډېره ښه واقعه ده. یو تاجر سوداګر په سفر ته په خپل څاروي باندې سور شو، دی روان دی. پخوا خو د اسونو د اوښانو سفر د یو ځای نه بل علاقې ته یو سړی ورسره په لاره ملګری شو. وی ملګري چېرته دی؟ وی فلانکې علاقې ته ځم. وی ما به ځان سره ملګري نه کړي، یو به دله کرۍ درکم. دویم دا دی چې یوازې ته ځې نو یوازې خو بلا تکلیفونه یې زه به د لارې ملګری شم. هغه تاجر سوداګر وی چېره دا خو ډېره ښه خبره، یوازې هسې ځم، دی به ملګری کم، د لارې به مې مشغوله شي. او دته او بل دا دی چې کرۍ به هم راکړي. دواړه په ساري باندې روان شو. تلل چې تلل نو لار کې 2 لارې راغلې. نو دا تاجر چې و دی په عامه لاره ته چې مخکې به پیته، نو دا ملګری ورته وي په دې لار لاړ شه. وی دا لنډه ده. دا تاجر ورته وي دا ما ته نه ده معلومه. وی ما ته معلومه ده، زه په دې ډېر کله ته یم، دا نږدې م ده، لنډه م ده، او په دې کې ګیا او د څاروي اوبه م ډېره ده. ګیاګانې م شته، که څاروي وږي شي نو ګیا م دلته پیدا کولی شو. تاجر وی ټیک ته بس ستا خبر ملګری مې دی، دی یو دی دی یو زه یم. دواړه تلل په هغه لاره، تلل هغه یو ځنګل و، او په هغه ځنګل کې هغه لاره ختمه شوه، مخکې لاره نه وه. دا تاجر ویرېد چې هلکه دا لاره جو مونږ غلطه کړه. او چې څنګه یو ځای ته ورسېدل نو چې کوم ملګری ورسره و هغه د هغه اس نه ټوپ کړی او شاته یې د املا کې خنجر ورکړی و د کمیس لاندې، هغه خنجر یې راوویست او دې تاجر ته وی راکوزېږه، د اس پړی ونیوه کوشي. اوهو دا خو ده ما سره دوکه وکړه، ده خو ده په غټه دوکه باندې دلته راوستم. راکوزې که غریب او خنجر یې ورته ونیوه، څومره مال د سره یې راوباسه. تاجر ورته وایي چې بی جانه چې څه مال ته غواړې تاله درکو، خو ما وجنه ما ولې وجنې؟ ستا مال پکار، دولت پکار دی. بس ټیک ته زه تاجر یم، ځان سره پیسې مې راغښتې دي او څیزونه به اخلم، هم دا پیسې واخله. خو او نه لومبې به تا وجنم، وروسته به دا پیسې اخلم چې تا جمدې پرېږدم، خو ته تا ته زما ټول رازونه ښکاره دي، زما پته راته لګي او زما سیسټم او کاروبار در سره خرابېږي، سبا به ته الوې. دا تاجر هغه ته وایي ښه یو کار وکړه، وی د یو 2 رکعاتو نفلو موقع راکړه چې یو 2 رکعاته وی وکړه. او داسې په خړت وخندل، هغې غل ادا کړو. وی دا پنجرې د خلکو وینې ځای په ځای ډوکې پراته وو، د خلکو سرونه کوپړی پرتې وې، پنډی پرتې وې. وی دا یې نه وی دې ټولو 2 رکعاته کړي دي، خو 2 رکعاتو رانه خلاص کړي نه دي، تم پکې وکړه، ځه وکړه 2 رکعاته. هسې وخندل. 2 که نه باید سړی مونځ کوي او په منډه کوي، 10 رکعاته وکړي، 20 رکعاته وکړي، خو ډزه په منډه کوي. دا څه مونځ خو نه دی، په دې الله نه خوشحالېږي، په دې الله خفه کېږي. دغه مونځ چې دا مونږ یې زر کوو، په تلواره کوو، دا نیک عمل الله ته رسېږي. ګورئ العمل الصالح يرفعه، نیک عمل الله ته ځي، الیه یصعد الکلم الطیب. څومره ښې خبرې کوي الله ته رسېږي. نو حدیث کې راځي وایي چې دا څوک زر مونځ وکړي او ځان ته خلاص کړي او دا الله ته ورسي، نو الله فرشتو ته وایي په دې مخې وله واپس ور وغورځوئ، دا مونځ زما نه دی پکار. ده خو زه خوشحاله نه کړمه، هسې سر ښکته پورته. وروڼو مونځ چې کوئ ښکلې کوئ، د 2 منټو په ځای پې 3 منټه ولګوئ، د 4 منټو په ځای 15 منټه ولګوئ. الله ته ودرېږئ نو په خشوع خضوع مونځ وکړه، په قلاره وکړه. ډېر خلک ګورې چې رکوع کې د رکوع نه پورته کېږي نه، ملا نه نیغئ، په منډه نیغ ځي سجدې له، دا مونځ نه کېږي. داسې ځان وکړه، رکوع نه چې پورته شي ملا به نیغی ښه برابر،
چې د شا هر اډوکې خپل ځای ته ورسي او ډېر خلک چې د سجدې نه پورته شي نو کیني نه معمولي نیم اوچت شي او بیا زر بلې سجدې له لاړ شي دا فیشن جوړ شوی دی دا ګناه د مونځ نه کېږي چې سجده دې وکړه او د هغې نه بیا الله اکبر د دوو سجدو منځ کې به ښه برابر کښېنې چې د ملا د اډوکي د خپل ځای له ورشي په دې به څونه ټیم لګي مونږ ولې دا فیشني مونځ کوو فیشنی بل مونځ ډېر خلک مونځ نه کوي هسې ځان ښایي پنسې د ګیټو نه ښکته کړي ډېرو پکې مټې نغښتي او ډېر خلک سرتور مونځ کوي ما نه څوک تپوس وکړي سرتوره باندې مونځ مې سرتور هم کېږي ولې نه کېږي که په سر ټوپۍ پټ کښېني مونځ کېږي خو مې زمونږ دا خلک چې په سرتوره کوي نو دا نه ده چې د سره ټوپۍ نشته د ده دا سټایل د بدماشۍ دی د تکبر او د کبرجن شکل یې جوړ کړی دې ځان خلکو ته ښیي دا خپل سټوکې او دا سر خلکو ته ښیي اوس که یو سړی د ټوپۍ نشته یو سړی د پټکې نشته رومال نشته پروا نشته ودې کې مونځ یې کېږي دا نه چې نه کېږي خو زمونږ خلک په دغه سوچ نه دی د هغه سټایل چې هغه د بدماشۍ غوندې وي او داسې د تکبر غوندې وي او مارکیټ کې سینګر دي سر یې سټوکې کړي او په هغه انداز راشي او خلکو ته ځان ښیي چې زه خو په دې شکل کې مونځ کوم دا بیا ګناه ده دا بیا ناروا دی خلکو ته خپل سټوکې ښیي او هغه لوی شان خلکو ته ښیي او مټې دې رانغښتلي خلکو ته هلکه ته خدای سره تکبر کې لوی کې د خدای ظالمه الله ته عجزي وکړه ښکلي مونځ وکړئ نو قبلېږي او چې دا د بنډو مونځ دی نه قومۍ د رکو نه پاسېدل او نه پکې جلسۍ د دواړو سجدو په منځ کې کېناستېدل او مونځ هم په منډه منډه زر درکې دا ته خدای پورې خندا کې په حقیقت کې پیسې چې شمارې څونه ټیم پې لګېده وایه څوک چې د یو لک روپۍ درکړي چې ها دا ستا قرض واخله رښتیا ووایه په یو ځل شمېرلو د یقین هم نه راځي کله ورته ګوته په شرۍ شولم دی او کله ورته ګوته په خوللم دی او کله سپېمه کې منډی او کله په یو طرف راغلی ورېږه یو طرف نه شمېرو نو بیا ورېږه اوس یې د بل طرف نه شمېرو هسې ده چې ته نوټ پکې کم نه نو دومره ټیم چې مونږ پیسې شمېرو مونږ خدای له نه ورکوو منډه 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 دا مونځ خو ته الله راضي کوي په دې الله راضي کوي ښکلی ما نو هغه سړی ورته وایي وایي دا اډوکې چې ته یې نه وایي دیم دوه کړي دي مونځونه رانه اخلاص کړي نه دي تم پکې او که داسې ویې خندل دی پاسې چې د دوی مونځ به جدا او زما جدا دی الله ته ادرېد ښه په خشوع خضوع او مونځ یې شروع کړ چې صورت فاتحه وې اوس غریب یریږم چې په مانځه کې دا خبیث را باندې غزار ونه کړي یو آیت یې خدای خلله راوسته انابت الله ورته وایي زمونږ طالبان چې کله د خدای ته رجوع کړه الله مدد کوي یا الله ته ودرېږي قسم په خدای چې الله دې مدد کوي الله دې ځان ته راکاږي بیا خو چې په صحیح طریقه ته الله ته ودرېږي یو آیت یې خولې له راغی امن یجیب المضطر اذا دعاه اوهو یو سړی محتاج دی او خدای ته چغه وواله څوک شته چې د ده مدد وکړي ما سوا د الله نه بل څوک نشته چې د ده مدد وکړي داسې ټکې خولې له راغی امن یجیب المضطر یو سړی محتاج مضطر دی والله ته چغه وواله شته داسې څوک چې د ده دا غم ختم کړي دا فکر ختم کړي دا ټینشن ختم کړي او ورته ووایي چې درلم در رسېږم شته څوک نشته بې د الله نه پیسې خو چې د پلار نه م غواړې نو شل خبرې به راته وکړي نه یې درکوي زوی نه م غواړې د نه یې پټوي رور نه م غواړې نه یې درکوي ښځې نه م غواړې وي نشته ښځه خاوند نه م غواړې وي نشته زه الله نه غواړه الله خوشحالېږي مونږ خفه کېږو الله خوشحالېږي دا آیت یې د خولې نه ووته او چې دی ووته نو ناګانه یو شاه سوار غیبي را پیدا شو او د اس د خپو ټسار یې دی په مانځه کې اوري او چې څنګه راغی د هغه لغه ته ور مخامخ شو دی یې پرېښود دا مزدګزار دا تاجر هغه ته مخامخ شو بس هغه سره ښه مضبوطه نیزه وه او په نیزه دا غل ښه مضبوط وه داسې وه چې لا اور پې بل شو په دې غل غرغنډې تې اوچتې شو په هغه ځای وسوځېد د سوداګر خپل مونځ خلاص که او هغه اس والا ته ویې وروړئ خدای را سره خو که ته څوک یې زه خو د مرګه بچ کړه د خو ظالم زه وجلم پیسې م اخېستې و مال او دولت او اس او دی وجلم هم تا سره خدای خو که یې څوک چې زما مدد دی وکړي چا خبر کړی
چا راوستی یې څوک او ته وایي زه دغې آیت غلام یم چې دا تا کوم ولسته امن یجیب المضطر اذا دعا د دې آیت نوکر یم د دې غلام یم بس تا چې دا آیت سنګ ووې نو اسمانونه وجړقېدل ولې الله په قرآن شریف کې په خپله فرمایي شته څوک مضطر محتاجه چې ما نه وغواړي او بیا داسې څوک شته چې د دعا قبوله کړي نو الله په خپله وایي اسمانونه وجړقېدل 3 ځله وجړقېدل اووم اسمان کې هم الله راولېږله ورشه مدد یې وکړه فرشتې خو د سترګې په رب کې را رسېدي مدد مې دی وکړه قسم دې زما ورونو ما تاسو ته یو ځل نه بار بار وایي چې الله په خپلو بندګانو ډېر مهربانه دی یارو چې یو ماشوم ځان له د خټې کوټګۍ جوړه کړي د خټې یو کوټګۍ د ماشومان جوړوي که نه جوړوي زه ته یې وله روانه کړه چې روانه کړې هغه ماشوم څومره چغې وي په ځمکه لوغړېږي د خټې یې دله بله جوړومه نه زما ګوډګۍ دی ما ګوډۍ ځان له جوړه کړې وه دې راله ماته کړه کوټګۍ دې راله ماته کړه په دې ځمکه هغه ماشوم لوغړېږي په هغې خپئ او نو الله چې دومره ښکلی انسان جوړ کړی دومره ښایسته انسان او د دې انسان دپاره دا ځمکې او دا کائنات او دا اونې بوټې او دا ځنګلې او دا هر څه د انسان له پیدا کړي دا انور او سپومې هر څه تایلی نو آیا دا انسان به د خدای نه خوښ د هغه ماشوم بوډاګۍ خوښي او د انسان به د الله نه خوښ څومره ښکلی شکل څومره ښکلی پیدا کړی د انسان د الله ډېر خوښ ده او بیا چې مسلمان الله مني بیا چې مسلمان د الله رسولان د الله کتابونه مني بیا چې مسلمان الله الله او لا اله الا الله کې قسم دی دا د خدای ډېر خوښ دی موږ د خدای ډېر خوښ یو قسم مې درته وخوړ موږ یې خوښ یو خو موږ د خدای نه ځان لرې ساتو موږ هغسې مینه خدای سره ونه کړه څومره چې د الله موږ سره ده موږ یې ډېر خوښ یو مونځ ته چې ودرېږې او سر ښکته کې په دې به الله نه خوشحالېږي زه تا ته سر ښکته کوم ته خوشحالېږې ګناه ګټم نو چې الله ته سر ښکته کې الله به نه خوشحالېږي الله ته چغه ووایي الله به نه خوشحالېږي دا د طبراني حدیث دی چې یو ځل څوک چغه کړي یا الله یو ځل الله 3 ځله اواز درکوي ولې بنده ولې بنده ولې بنده 3 ځله دله خدای جواب درکوي بس عمل ښه کوه کله چې ګناه وکړې توبه وباسه توبه هم نیک عمل دی کله چې ګناه وکړې استغفار وایه نیک عمل دی کله چې ګناه وکړې پاسه 2 رکعته مونځ وکړه نیک عمل دی الله خوشحالېږي کله چې تکلیف پریشاني راشي ښکلی اودس وکړه مزېدار منډې مه وه وایي مونږ لکه مونځونه کوو نو څم نه کړې که نه ښکلی اودس وکړه احسن الوضو راغلی دی حدیث کې چې پاسې ښکلی ښایسته اودس وکړي مزېدار هر اندام 3 ځلې ځل مسواک ورسره ومږي او بیا الله ته ودرېږي او ښایسته مونځ وکړي ښکلی منډې نه وایي او بیا د هغې نه پس الله ته لاس اوچت کړي په خدای قبلوي قسم مې راته وخوړ دې د شروطو خیال وساته په ساته یې دله خدای پاک قبلوي مونږ کوو داسې نه ها بل مثال به درکم حضرت ابراهیم علیه السلام او بیبي ساره چې د عراق د بابل خل نه نمرود وویستل د 3 کسو قافله ده ابراهیم علیه السلام دی یو بیبي د بیبي ساره او یو یې ورواره د لوط علیه السلام دغه وخت کې لا پیغمبر شوی نه دی ووتل د فرات دریاب نه لاړل کم خوا روان دي د خدای په حکم بیت المقدس بیت المقدس دی ورته وایي هلته روان دي لاره کې یو ښار دی مصر کې هغې کې یو بادشاه اړې ظالم بادشاه هغه د خپل پولیس والاو دا کم کارنده په دې لارو کوڅو کې خواره کړي او د هغه ظالم خواهشات نفسي غالب و بس هغه چې چا سره به خشته جنۍ وه اب یې ترې راوسته اب یې ترې بس قبضه کوله ظالم او بیا څه هډر به وایي که خاوند ورسره او ښځه نو دا خاوند وله وجنی او که چا سره خوري نو دا رور وله وجنی مه داسې شړی ځکه چې خور سره رور سره خوري او زه یې ترې راولم نو رور به یې وایي چې زه یاره خو بس چاته به مې ودوله زه د بادشاه خوښه شو د بادشاه مې اوښې شو چلو شو او چې ښځه د خاوند دی نو خاوند په ښځه خفه کېږي او له مخکې وجنی بس ابراهیم علیه السلام ته پته ولګېده چې معامله خو داسې ده ښځې ته ویې ښځې سارې
وی یو خبر راته کوم وی په مخ د ځمکه زما ستانه بغیر بل مسلمان نشته ته زما اسلامي خور او د دې دیني رور ښځه مې خور مې لکه د یو آدم علیه السلام اولاد یو نو ګورې که چا د نه پولیس والا په لاره تپوس وکړو چې دا سړی دی څه دی وایي دا مې رور دی خاوند مه وایه هغه پولیس والا ولاړ و جمګټه وه وایي دا دی څه دی وایي دا مې رور دی وایي راځه ښځه یې په مخه کړه ظالم بادشاه له زناکار بد عمله له حضور پاک فرمایي زه د ځانه نه ویم چې څنګه بادشاه ولیده خو ډېره خوبصورته وه ښایسته وه ښکلې وه د عمر نم کمه وه او بس بادشاه هوس اوچت شو او دې ته دې کوټې ته دننه کړه د هغې دړه نه یو خدای خبر چې خدای د ستا دپاره خو ما وطن پرېښود پروردګاره ستا دپاره خو ما مور او پلار پرېښودل څنګه ابراهیم علیه السلام هر څه پرېښودل بیبي سارې هم غټه قرباني ورکړه یعنی ابراهیم علیه السلام ته به ویلي و که نه چې بس زه په تا زما ایمان دی خو ته زه مور پلار نشم پرېښودی نه نه چې څنګه ابراهیم علیه السلام روان دی دا مو سره ما خو هر څه الله تعالی پرېښودل اوس به ما سره څه کې ما به بچ کې او زما حیا به څوک وساتي وړکې ولاړه بادشاه ته وایي داسې کار چې ته څه عمل کې بس ټیک ته زور جګړې در سره نه کوم خو ما له لږه موقع راکړه زه یو 2 رکعته مونځ کوم دا زما خپل قانون دی او خپل معدت دی او خپل مونږ ورته کلچر او تاسو کلتور ورته وایي اسلامي ډېره ښه به زر یې په مخ لاس اوبه واچولې او داسې وکړو په مانځه ودرېده خو چې څنګ په مانځه ودرېده او د مونځ نه فارغه شوه ګوره نیک عمل ته او دې ظالم بادشاه د خپل هوس لاس ته خواهشاتو ورچو بس په پالجو او په ځمکه ډس چې بادشاه پرېوت لاس پېشل بادشاه خو پوه شو چې دا د ښه د کار دی وایي بس ما معاف کا تا له ګوتې نه در وړم واپس ته لېږه او رحمدلې وي معاف مې کړ چې معاف یې کړې د هغه له کې بیا خواهش راغی چې نه دا جوړ د ښځې وجه نه وه بیا لاس وروړه بیا را پرېوت 3 ځله دا کار وشو اخره کې بادشاه ورته بس ما معاف کړه 3 ځله وشو بیا ګوتې نه در وړم معاف یې کړ او بیا ولا بیبي هاجره په تحفه کې ورکړه او ته یې څوک وایي دا ما خو تا ته ویلي چې دا مې رور دی دیني رور مې نو مې دا خاوند دی تا نه مې بچ کو که مې وی چې دا مې خاوند دی خو بیا دې راله وجب بچ کو مې او دا څوک دی ته رقم دی د عراق د بابل ښار د نمرود د علاقې نه مونږ راوتي یو مونږ د الله په نوم زما پلار زما خاوند اور کې واچولی شو اور ګولې ګلزا زما خاوند ابراهیم د خدای پیغمبر دی بس ام پوه شو بیبي هاجره ولا په تحفه کې ورکړه او چې څنګه بیبي ساره راله ابراهیم علیه السلام ته ورته وایي سړیه او بیا هم غریبه را پیدا که زه رښتیا م ویم د خپل خاوند ته چې ما ته هغه لاس نه دی اچولی نو بیا به مې هم د خاوند پړه کې څه ټک ټوکي خاوند په دې خفه کېږي چې ښځه بل چا سره میلاو شي نو دا غریبه داسې رپېږي او جاړي ابراهیمه الله پاک د هغې ظالم بادشاه سکیم ذلیله که او ما له خدای حفاظت راکړه او قسم دی چې خدای زه بچ کړم حضرت ابراهیم علیه السلام ورته قسم مخوره ما ته هر څه معلوم دي ما ته خدای ته داسې ښکاره کړې لکه شیشه کې چې بنده یو شي ته ګوري ما ته دا ټول آبادي د شیشې په شانتې شوه ته راته سره د هغې ظالم بادشاه هر څه ښکاره لیدل مې هر څه چې د ابراهیم علیه السلام پړه کې تر قیامت تر مرګه پورې داسې څه سوچ را نشي چې هسې نه ښځه د ماړه خوشحالۍ او څه رواني یې نه کړې لاس یې نه یې ورچول دا د 2 رکعتو برکت نور برکتونه ابراهیم علیه السلام دعا و بل او اصل دا د هغه 2 رکعتو برکت دی بس مست ودرېږه تکلیف راشي پریشانی راشي د بهترین حل یې مونځ دی بس الله ته ودرېږه الله بدله خیر درکوي الله او برکت درکوي په دنیا کې به هم درکوي او په آخرت کې به هم خدای درکوي نیک عمل کوه بس په نیک عمل الله خوشحالېږي که د مرګه بچ هم نه شوې او د 2 رکعاتو فایده به قبر کې درته میلاو شي په هغه حساب کتاب میدان کې به درته میلاو شي
او په آخرت کې به درته میلو شي او کوم پول چې د دوزخ د پاسه پول صراط په خدای چې هلته به راته دا فایده میلو شي پرېږدي نه الله پاک كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاه یوازې دا نه هر نیک عمل دا صاحب د قصیدې بردې مونږ چې تللي وو دغه ته دا مصر ته مصر نه بیا لرې یو درې څلورو ګنټو په مزل یو ښار دی هغې ته اسکندریه وایي نو مونږ لاړو اسکندریې ته یو غټ ښار و مونږ د دې سیل به مو بالکل د دریاب سمندر دریاب په غاړه اسکندریه ښار دی او د سلطان صلاح الدین ایوبي قلم پکې ده او حضرت دانیال علیه السلام قبر هم دی پکې نور هم پکې مقدس ځایونه دی خو هلته د کمال یو شی دی اسه هغه د صاحب د قصیدې بردې قبر دی جومات دی ورسره خوا کې هلته مونږ ورلو دا څوک و مونږ چې ورلو هلته په هغه دیوال په کم ځای کې چې دی دفن دی نو په ټول دیوال باندې دا قصیده لیکلی شوې ده د بشیرونه وي شاعر او هر قسمه شاعران خو تاسو ته پته را څه وایي خو چې کوم شی والا مخې راغی نو هغه پسې غزل جوړی او هغه پسې شعرونه جوړی هر څه چې وایي د ښځو صفتونه کوي او که دروغ وایي او که هر څه وایي علم تره څنګه دې فی کل وادي یهیمون هر طرف ته د دوی ذهن تاویږي را تاویږي نو ده به هم د هغه زمانه دا وه چې د بادشاه به خلکو صفتونه کول د هغې په اشعارو کې به د بادشاه صفت کو او بادشاه به انعام ورکو دا یو د هغې زمانې یو رواج و دا مونږ خپله چې ماشومانو څوک به د حج نه رالل که نه نو خلکو چې عالم به نو خلکو به وله څیره جوړه کړې وه اوس دا د کاغذونو څیرې وي هغه به یو نظم جوړ کړی نو په کاغذ باندې به یې لیکلی او هغه شی به یې وله په تحفه کې پیش کړي چې ها دا ما تاله څیره راوړه هغه کور کې یې زانده و د پخوا رواج و مونږ په شیخو کې د شیخو مولانا عبدالمالک صاحب رحمت الله علیه د مولانا معتصم بالله صاحب دی والد صاحب و د حج راغلی زمونږ باباجي ورسره تعلق نو هغه وله دقه څیره جوړه کړې وه یو غټ کارت به په هغې باندې به نظم ولیکه ما ته یې زه چې ځو وی دا به ورته اورئ اوس هم ما ته یاد دي د بیت الله نه په خیر رالی او د خدای د کور نه په خیر رالی جومات کې ودی د نظم مې وی او بیا مې وله هغه شی ورکاغله دا یو رواج و هغه زمانه کې نو بادشاهانو نه به خلکو ولیکه او هغه به یې وړه هغه بادشاه له او هغه به انعام ورکو دا زمانه وه یو ځل ورته چا او دې اخره کې غریب پالج و پریوت پکړ چا ورته وی چې فلانکي دومره نظمونه د بادشاهانو د کمبخته لیکلي دي او پیسې یې ترې اخیستې چاته د حضور پاک په صفت کې د سنت لیکلی دی او که نه یاره وی دا خو ما اوسه پورې نه دی کړی یو نعت یې ولیکه د رسول الله مبارک په صفت کې ناشنا نعت یې ولیکه دا قصیده چې کومه قصیده ده دی ولیکله دی ولیکله ډېره ښکلې د رسول الله مبارک صفتونه دي صفتونه دی ولیکله او د شو چاته هم نه ده ورولی ښځه هم ته نه ده خبر بچي هم ته نه دي خبر بس ماسخوتن یې دا جوړه کړه وده شو چې د سار وختي به دا نعت خلکو ته ویم بچو ته ویم ښځې ته به ویم سړی خو فالج والی په کټ کې پروت خوب ویني د شپې ګورئ د پیغمبر صفت دا بشیر جان دا دومره غټ غر زمونږ ولې خوښ دا د پیغمبر مبارک صفتونه کوي نو زمونږ خوښ دی نور ده کې څه خیر دی به خدای که د 2 روپو خیر هم پکې خیال دی را خو زمونږ په دې خوښ دی چې د رسول الله مبارک مداح دی او د پیغمبر مبارک صفت کې یو ښکلې صفت الحمدلله خدای پاک وله اواز هم خشته ورکړی دی ښه مزېدار سم بم اواز دی بم امین ته هم ورسره لګیا سه که ته ورسره نعت وایه که وایي زه خو داسې ښکارم لکه چې په عقاب غر سره یو بچکرې والا زما وله دا وس سره یو بل سره نه لګېږي الله دې خوشحاله کړي بشیر جان دې الله خوشحاله کړي نو صاحب وی هغه قصیده نعت به ویم تاسو په قصیده نعت مې جوړ کړه د حضور پاک وده شو
چې وده شم د شپې مې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولید. ما د الله رسول ما خو یو نعت جوړ کړی ستا دپاره وی شابه ووایه. ما ورته په ښکلي اواز شروع کړه او حضور پاک راته را سر مبارک داسې اړقی اشته مې وویل. او یقینا حضرت حسان ابن ثابت به حضور پاک ته هغه به شعرونه نو حضور پاک ته ورته دعا کوله اللهم ایدو بروح القدس، خدایه ته جبریل په ذریعه د سره مدد وکړي. او داسې پیغمبر صفتونه به یې کوه واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء. وی زما د سترګو ستا نه ښایسته انسان بل نه دی لیدی او ستا په شان انسان ښکلې مور چاته نه دی راوړی. خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. د هر عیب نه پاک پیدا اس ظاهري باطن عیب دکین او داسې پیدا شوی لکه چې ستا ځان سنګ خوښو اقسې الله پیدا کړی. ځان خو د خلکو په ښایسته ښکلې خوښي دی د پیغمبر مبارک مخکې ویلي. نو دا سړی وی په خوب کې مې حضور پاک ته هغه نعت چې مې د شپې جوړ کړی و چاته مې نه دی ویلی همې ورته لګیا اورم هغې راته را سر مبارک لقی چې ماته واوره نو ما له خپل صادر راکه برد په عربۍ کې یمني صادر ته یمن کې به صادرونه جوړېدل هغې ته به برد وی کې به نری کرښې وي چا کې به شنې کرښې وي نری چا کې به سرې نری کرښې وي او چا کې به تورې مختلف قسمونو خشته یا د صادر وی حضور پاک هغه صادر ځان نه تو کړی او یا صادر یې را کوز که او مات باندې واچو چې دا مې تا له تحفه کې درکړه ای را باندې واچو. دا صاحب کې سر را پاسېد او راویښ شو صادر د حضور پاک په اقسې پروت دی چې د شپې پې اچولی او په خپو خدای جوړ کړی دی بیماریم ختم. ډېر زیات خوشحاله و چې خدای پاکه د پیغمبر یو صفت مې جوړ که او چې څنګه راووت د کور او منزله سر ځي نو یو سړی وله په منډه مخې له راغی وی شابه دا قصیده صادر نه ونیو وی بیګا چې د حضور پاک وی بیګا چې د کومه قصیده جوړه کړې ده ما ته واوروه. حیران شو ورته وی دا ته څه وی ما څه قصیده جوړه کړې ده دې نه خو زما ښځه زما بچي هېڅوک هم نه دی خبر ولې وی چې بیګا د رسول الله مبارک ته اوروله او غیره تر سر مبارک لقاو نو ما لیدلی نه علاقه عالم ګوره څومره یو نعت د حضور پاک یو صفت د رسول الله مبارک څومره برکت په خدای پاک ورکړي. د رسول الله مبارک صفت که څوک په نظم کې بیانوي او که څوک په نثر کې او داسې کوي په دې کې ثواب دی. ګورئ الله په خپله د پیغمبر صفت په قرآن شریف کې یو ځای نه او بار بار کړی او موږ له ترغیب را کړی. نو هر نیک عمل د پیغمبر مبارک درود شریف ته ولې نه د حضور پاک صفت او بیا چې د الله صفت کې الله به پې څومره خوشحالي. زموږ د دغه فنونو یو کتاب دی د دې فنونو د اوایل پکې لیکلي دي د دې مصنفینو د حالات لکه څه نوم یې دی زخمه دغه تذکرة المؤلفین دی غالبا هغه دغه دی تذکرة المصنفین دی که مؤلفین دی ما ډېر پخوا کتلی نو هغه من هغه مصنف هم هیر شو چې چا لیکلی دی او ما سره پروت دی هغه کتاب نو هغې کې وجیبه واقع لیکلې ده د عبدالرحمن جامی رحمت الله علیه واقع لیکلې د عبدالرحمن جامی زموږ د طالبان د علما چې کله د فنونو کتابونه ښیي که نه نو د هر استاذ د کتاب هلته تاریخ طالبانو ته بیانوي نو دغه کتاب کې د دې ټولو مصنفینو د فنونو د هغوی د استادانو هغه تاریخونه لیکلي شوي ما سره پروت دی. نو د عبدالرحمن جامی رحمت الله علیه دا هم ډېر لوی بزرګ و ډېر نیک سړی لوی عالم و دا یو کتاب یې لیکلی دی د کافیې او حاشیې لیکلی دی شرحه به ورته ووایم الفواید الضیائیه او خلق ورته شرح جامع وایي. شاعر عبدالرحمن جامی خو مشهور سړی تېر شوی فارسي شاعر نو هغه د رسول الله مبارک په صفت کې قصیده جوړه کړې وه په فارسۍ کې
دا ګورې هغه لیکلي دي ما حواله درکړه. نو چې په لاره ته نو د مدینې ګورنر حضور پاک په خوب کې ولید. ورته وی یو سړی یو قافله کې را روان دی، عبدالرحمن یې نوم دی، او دی چې دی دنه مدینې ته رانشي. هغه پولیس والا مقرر کړل او چې کومه قافله راتله هغه یې لټوله. دغه قافله چې دی پکې را روان و، هغه قافله لار کې راونیوه. عبدالرحمن جامي پکې دی او صاحب تا ته اجازت نشته، ته ځه واپس شو. دی واپس که چې واپس یې که چې پولیس والا خوا شو، دی په بله لار راتاو شو، بیا قافلې له راغی. قافله خو په پیاده تله به لار وځې به لګېدې. ورپسې شپه بیا ګورنر خوب ولیده. رسول الله مبارک ورته فرمایي وی هغه سړی تا نه بیا راغی، ما درته نه وي چې مې را پرېږده. د پولیس والا ته ووې هغې بیا لاړل دې را روانو قافله کې. ورته ویې ته مونږ منې نه کړی، بیا واپس کړه. په درېیمه شپه بیا دې بیا راغی قافلې له. په درېیمه شپې بیا حضور پاک ګورنر صاحب په خوب کې ولید. وی تا ته زه نه وایم چې دا سړی دنه راځي مدینې شریفې ته او ته یو سړی غم نشې کولی. به د پولیس والا ته حکم وکړه وی ورشه دا سړی که بیا راغلي ګرفتار یې کړه. دی قافله کې را روان بس پولیس والا ګرفتار. مونږ دې منې کړو ته بیا راتاو شې، مونږ دې منې کړو بیا راتاو شې. په څلورمه شپه بیا ګورنر صاحب خوب ولید. حضور پاک ورته فرمایي وی دا سړی دې ولې ګرفتار کړ؟ دا خو څه غل ډاکو مجرم نه دی چې ته ګرفتار یې. دی ورته په خوب کې الله رسوله تا راته وفرمایل چې منې که نو دې نه منې کېږي راځي نو ما ځکه ګرفتار کړه. حضور پاک ورته فرمایي وی ګوره داسې کار دی چې مجرم نه دی، ډاکو نه دی، پرېږده. خو ده زما په صفت کې یو قصیده جوړه کړې ده، یو نعت به ورته ویم جوړ کړی. هغه دومره مزیدار دی چې که ده زما مخکې دا نعت ته ووې ممکن ده چې د لاس سره وباسم او ده سره په خیرالې وکړم. نو ورته ووایه چې دا دې وی خو مخامخ پرېږده، مخامخ دې نه وي ماته، پټ دې ووایي دا نعت. ما نه هېر شو هغه سړی. د یوسف زلیخې باندې یو ده لیکلی د یوسف زلیخې واقع په اشعارو کې لیکلی. نو هغه د هغې سر هغې کې دا اشعار شته دی. باندې سر هېر شو. بیرون آور سر از برده یمانی. دا یو پکې راته یاد شو. بیرون آور سر از برده یمانی که روی تست صبح زندگانی. محبوبه د دې ښکلي یمني څادر نه دې سر بار راوباسه. که روی تست صبح زندگانی چې ستا مخ د دنیا د جون رڼا ده، سبا دی. سبا چې راوخېږي ورځ راوخېږي نو که تا مخ راوویسته دا دنیا به روښانه شي، دا دنیا ستا د مخه به روښانه شي. داسې څه اشعار دي پکې. بهر کیفرون خو نیک عمل باندې الله ډېر خوشحالېږي. ډېر زمونږ دا لونګ دیوبند کې یو عالم تیر شوی دی، مولانا لطف الله سهارنپوري رحمت الله علیه. سهارنپور څه یو غټ ښار دی په انډیا کې. نو هغه عالم و، کور ښځه چې ده نو په ماشومانو ته په کور کې د قرآن شریف درس کو، لوڼه ټوله انګین د ټول درسونه. نو یو ځای کې واده نو دی واده له تل نو پخوا به دا ټانګي وي، مونږ ته ټانګي وایو، پخوا به بګۍ وي. بګۍ اوس نشته، د دې ټانګو نه مخکې د بګو زمانه وه. د ټانګي په شان یو شی به زخه ټانګه به ورته ووایو. نو ټانګه کې دوی روان شو، زنانه او ماشومان ټول واده له خپلوانو کې واده. نو ستاسو به یار زه به تاسو ته څه څه ووایم، هغه شی بدل شوی دی. پخوا چې په ټانګه کې به دا ښه خلک یا ناوې به تله که نه، نو شاته به ورته څادر تړلی. زفرخان لاله ټیک دی که نه، شاته به یې څادر تړلی چې څوک یې ویني نه. او د کوچوان دا چې کومه هغه میانځ کې شی و، کوچوان به ډډه واله هغې کې به هم څادر تړلی و. بلکل کوچوان ته به مو زنانه نه ښکارېدې. نو دی شاته ورته څادر تاو کړی و، تړلی و، ځکه نیکانې ښځې دي، د قرآن شریف استادانې دي، او میانځ کې هم ورته څادر تړلی دی. او مولانا صاحب سره د خپلو ماشومانو نوسان وسو مخکې ناست دی چې تلل، وایي دا لاره داسې په شړه روانه وه.
بس هلته ډاکوان راووتل او دا ټانګه یې ودروله او چې څنګه یې ټانګه ودروله نو دې ته ویې راکوزېږې دا مولانا لطف الله صاحب سهارنپوري ورته وایي تاسو څه کوئ بس وایي ته په قلار کښېنه ملا صاحب کوي نو وجنو دي دا زنانه او دا جنکۍ چې څومره دي دا ټولې بس مونږ پېښه دوی پېښه خدای پاکه بس الله ته په ژړا شو او هغه د ډاکوانو سردار ته وایي چې وروره دا څوک دي چې دا خو مهرباني وکړه ایام مال دا د قرآن شریف استادانې دي دا ټول کلي د دې شاګردانې دي سهار او ماښام د الله قرآن ښایي د قرآن ښایي خلکو ته په ژبه یې قرآن داسې چې ته لوپټی بار چا نه درېدلې د خدای خاطر وکړه مال هم پکار یي زه به ترې راغونډ کړمه چې څومره مال هم پکار یي خو نور زما رسوا کویمه زما د زنانو حیا مال بس د هغه هم پرې رحم راغی چې بوډا سړی ورپېږي وایي ښه ګورې څه شی به پرېږدې نه وی هېڅ هم نه پرېږدو زه ته رښتیا وایم دروغ نه وایم ملا سړی هم دروغ نه وایم چې سیده درته غونډې راغونډو بس د زنانو ته یې مهرباني وکړې او چې څومره کالي دي غونډ راکړې اوس د خلک چې واده لري نو کالیګان مالیګان اچوي که نه بنګړي میلونه والی مالی چې څو غونډې ترې راغونډ کړل ای بچې ګورې ما دروغجن نه کړې ما ورته ویلي چې غونډ سامان ترې درالم نغدې پیسې هر څه یې راغونډ کړل د غلو هغه ډاکوانو مشر یې ورکړل دا وایي وی بابا سره پرېږدي خو نه دي نه 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 دروغ نه وایم چې څو غونډ مې راغونډ کړل او هر څه مې تاله درکړل ښځې چې ټانګه روانه شوه یو ماشوم نوسی وه هغه ته باباجي او شکر شکر زما والی خو پکې بچ شوې زما هم خیال نو چې درکړې مې وې او ستا هم خیال نو زما ماشومان په والو خوشحالي دي که نه زما والی خو د ډاکوانو نه بچ شوې بس مولانا صاحب زر ټانګي والا ته یې ټانګه ودروه الله راکه بچې دا والی د غل نه خلک شی پټوي ګوره وی راکه او والی ته یې واخېستې کوچیانو ته یې روغې که لیونې وی نه تا زه دروغ نه وایم ما ورته ویلو چې څومره کالي دې ټول در کومه اوس دا والی پاتې شي دا خو دروغجن کې زه رالم وزېږه حقه والی را واخېستې منډې 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 ډاکوانې چې خدای بابا را منډې وایي چې دا څه کوي ورته دا والی مې د هغه یوې نوسی په غوږ کې پاتې شوی دا راته هغې وایي چې زما والی پاتې وي دا مې دله راوړی او د غلو سردار ډاکوانو سردار حیران شو باباجي خلک خو چې غلا ډاکوان ډاکه کوي نو خلک د شی پټوي او تا پټ شی مونږ ته راښکاره کړه او بیا دې راله راوړه تاسو خو لاړئ مونږ در څه خبر یو که دا والی دی غوږ کې د ماشوم وی نو مونږ خو واپس درتللی نه شو نو واپس درتلو او ورته څه وایي وایي نه دروغ نه وایم زما رب په دروغو خفه کېږي رښتیا به یم تا ما ته ویلي چې باباجي څه کالي به پرېږدې نه غونډ به راغونډی ما وی او نو دا که دا والی پاتې وي دروغجن راتلم نو زه که کالي دې لاړ شي دا والی دې م لاړې شي خو چې الله ته د قیامت پر ورځ دروغجنو صف کې ونه درېږم د رښتیا هغه د غلو ډاکوانو مشره نورو ته وایي وی دې د خدای نه دومره یېرېږي دا هم د خدای بنده دی مونږ یې بندګان یو مونږ هم مسلمانان یو کافر هندوال سیکان نه یو او دا هم مسلمان دی دې دومره بوډا د خدای نه یېرېږي مونږ ته نه یېرېږو تاسو یقین وکړئ هغه غونډ کالي او سره د هغه هر څه یې واخېستل بابا له یې ورکوي باباجي د خدای خاطر دا یو څه واپس بس او هغې ډاکوانو ټولو توبه وویسته چې رره نه پس به مونږ چېرته غلا او ډاکه به نه کړو دا د رښتیا او برکت زما وروڼو بس نیک عمل وکړئ دنیا نن په پریشانو کې پرته ده دومره خلک پریشانه دي ما ته ځکه پته لګي چې موږ سره خلک رابطې کوي تپوسونه کوي مسلو تپوس کوي ښه د خاوند که دی وله ټول پریشان پلار او زوی دی وله ټول پریشان ګاونډ دی وله په ګاونډي د لاسه پریشانه پیسو والا پریشانه غریب پریشانه مالدار پریشانه مسکین پریشانه مولا پریشانه مقتدی پریشانه ښځه پریشانه سړی په پریشانۍ کې او دا به راته وایي یاره چې د مال خبرې مه کوه بس هر څه برابر دی خو ټینشن دی په ګولوده کېږي دا ولې الله مو پرېښی دی که بدعملی کې مونږ پراته یو په ټولو سترګې مونږ په بدعملو کې چلیږي غوږ هم په بدعملو کې چلیږي ژبه هم ټوله د خدای خلاف په دشمنو کې چلیږي نو خوشحالي او غم خو د الله په لاس کې نو ځکه الله په قرآن شریف کې فرمایي من عمل صالحا من ذکر او انثى چې یو انسان نارینه دی که زنانه دی خو نیک عمل وکړي وهو مؤمن په دې شرط چې دی مسلمان وي
د اسلام نه بغیر نیکی اس فایده نه ورکوي. فلنحینه حیاتا طیبة، په دنیا کې به ښکلی ژوند ورکو مزیدار. ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، دنیا کې چې د څومره ښکلی عمل وکړه اجر به زه د دې نه ښکلی ورکوم. الله فرمایي او نیک عمل کوئ. په نیک عمل تاسو نه ستړي کېږئ، معمولي غوندې عمل دی الله پې خوشحالېږي. هر هغه کار چې الله او رسول پې خوشحالېږي دا نیک عمل دی، او هر هغه کار چې الله او رسول پې خفه کېږي بد عمل دی. نو ټول تاسو په دې پوه چې الله او رسول زما په دې کار خوشحالېږي او که خفه کېږي. الله دې موږ ټولو له د نیکو عملو توفیق راکړي. الله موږ د ګناهونو نه په امن کې وساتي. یا الله چې چاته څه پریشاني ده، پریشاني وله په خوشحالو بدله کړي. ډېر دوستان دي چې هغې دعاګانې غواړي، چا ټېلیفونونه کړي دي، چا کې بیماران دي، بعضې دوستان دي زموږ پېښور یو ځای بل ځای نه راغلي. دعا کوي ټولو ته الله تعالی ټول دوستان چې څومره دي، چاته څومره پریشانۍ دي، ټینشنونه دي، پروردګار هغه وله په خوشحالو باندې بدل کړي. الله که د چا اولاد نی اولاد وله ورکړي. پروردګاره که د چا نارینه اولاد نی نارینه اولاد وله ورکړي. الله چې چاته سکون نشته سکون وله ورکړي. د چا رزق کمزور دی فراخه روزي وله ورکړي. او الہ العالمین څوک بیماران دي په کورونو کې هسپتالونو کې په دې مجلس کې الله ټول له روغ صحتونو او شفا ورکړي. یا الله که د چا یو بل سره روانې دشمنۍ طرفګنۍ بغضونه دي په روغ یې بدلې کړي. الله مردګان د مسلمانانو ټولو بخښي.